د طالبانو حکومت وايي ګاونډیانو سره مو نږدې 50 وسلوالې نښتې شوي دي. شنونکي نښتې د افغانانو په زیان دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت مني چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان له ګاونډیانو سره په پولو نږدې 50 ځله نښتې کړي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانع له اتلونیو سره مرکه کې ویلي چې ډیرې د وړې او لویې نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوي دي. هغه ادعا کړې ده چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د راکټونو په راتوغولو سره پیل کړي او دوی یې پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. قانع له دې هیوادونو غوښتي چې د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي. هاخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا وایي چې په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې ګاونډي هیوادونه هم نړیوالو سرحدي قوانینو ته غاړه کیږدي. هغه وایي اړینه ده چې زموږ ګاونډیان د نړیوالو اصولو په بنسټ عمل وکړي او د افغانستان حکومت طالبان هم هغه مسلکي کسان چې ملکي اراضي او نظامي چارو باندې پوهیږي خپلو لیکو ته جذب کړي څو له ګاونډیانو سره سرحدي مشکلات نور زیات نشي. له تیرو 2 کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي د دوی ځواکونو څو ځله له ایراني او پاکستاني ځواکونو سره نښتې کړي دي. په تیره میاشت کې هم د طالبانو او ایراني پولساتو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یو ایراني پولسات او یو طالب عسکر ووژل شول او 2 ایراني پولساتي ټپیان شول. له نښتې وروسته دواړو لوریو په یو او بل د نښتې د پیل پړه اچوله او هغه مهال د ایران د پولیسو عمومي قمندان وویل هیواد یې چمتو دی چې له سرحدي اصولو او قواعدو د خبراوي لپاره طالبان عسکر وروزي. خو په غبرګون کې د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو لومړی اړتیا ده چې ایراني عسکر دا ډول زده کړې وکړي. طالب عسکرو همدا ډول د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې له پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه چې له دې نښتې وروسته هم دواړو لوري یو او بل د جګړې په پیل تورنول. هغه مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې په دې جګړه کې 6 تنه وژل شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي او طالبانو هم له خپل اړخه د یو عسکر د وژل کېدو او 10 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. په همدې حال کې شنونکي پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل په سرحدي سیمو کې نښتې د سیمې د استخباراتو د کړنو پایله ده چې د افغانانو په ګټه نه دي. ښاغلي دودیال وایي د سیمې استخبارات په دې نښتو کې چې په مصنوعي ډول رامنځته کېږي ګټه لري. دوی د نورو توجه د کړکېچونو ته رااړوي خو دلته ډېره اوږده اهداف لري. دا ډول نښتې د سیمې د استخباراتو په ګټه او د افغانانو په زیان دي. د ویلو د جمهوري نظام پر مهال هم د مخکینیو افغان پولیساتو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښتې کېدي. هغه مهال افغان ځواکونو د دې نښتو لامل د پاکستان لخوا په افغان خاوره د توغندیو توغول بلل خو د پاکستان حکومت له دې کاره انکار کاوه.